راځئ لکه کلي ته نه یې راغې سپرلي موسم د ماشومان روباسئ چې سرونه ونه کټاکو او خو چا سره پیسې نه نو زړه ګوړه روړی کتابونه روړی سړې روټۍ روړی زاړه بوټان او بکسونه روړی ویم بچې زه په هغه نیګانو کې نه یم ویم اوس هم 5 منټه پس غېږ کې دا ویښته شمارې کښېنئ دغلته بچې ما سره ټیم نشته دی که نه همدې شکل ته وخېږه ښه ښه شاهرخ خان مې درنه جوړ کړه وګوره ښه زه به چې کوزېږه شابه 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 لکه پیسې کاکا هغه د ما ورو کباړ مې وروړی ما نه پکې دا ستا ورو کباړ دې وروړی دي نه دلته کې سیکل ته وخېږه ویم خوښه دې نه ده چې د کوره د هغه پلار م راولي مړه د خدای خاطر وکړه د یو ټیس ګټې ته غونډ مه کښېنئ که نه سترګې هسې پټوئ یا لکه وروره راشه دا سنت خو رالې لږ سم که ټیک ته وروره ټیک ته دې خوا رانږدې شوي اوبو ته رانږدې شه راشه وروره بس دی بس بس زنده باد یار ویم ډېره مزه وکړه انتظاره ډېره مزه وکړه بس خانجي دا خو ستاسو دواګانې دي موږ سره انتظار الله دې بس هر چا له ستا په شان کسبګر خدای ورکړي خانجي بس دی بس دا وګورئ جي یاره بس انتظار صحیح دی ها ښه جي ښه خانجي ها زه ځمه بس ځه که نه ته څه کوې خانجي پیسې ته څه پیسې نو خانجي کور کې چای چیني هم نشته غوړي هم نشته ما چې له 100 روپۍ در راکړی وي ته لا بقایه کې را روانې ستا پلار زما د پلار نه دونه دانې او غنم او جوار او ګوړه وړې ده چې هغه ته ختمې نو 3 کاله کار به ته ماله نور هم پکې کې خانجي خیر د غریبي م د څه خو به دې راکړو که نه پسه ځه خو د زیارت پر ورځ سهار وختي راځه د اتوار ورځ دې نه منمه قصبګر سړی او ګوره ته زمونږ د قصبګرې خانجي ستاسو خبره شي ده خو ما ته خو هفته کې ډېر کارونه نو زه تاسو له خیره اتوار په ورځ به راځم نورې خبرې دې نه منم د زیارت پر ورځ چې سهار وختي دلته حاضري کې ګینې بیا به دې نه دا سیکلي او نه به دې دا بیکي او نه به تی ټیک ته خانجي ځه یا نه بچې لږ دې خوا راشه ښه تو خوراکي درالم ترورې یا بچې هغه بار چې مې هغه 2 ماشومان در پرېښي دي یم بچې دا سنتونه دي که نه دا سنت که چې دا قصې را بېغمه شي دا 2یم کال یې دی سنتول او نو یا ترونه سنتول خو زه نه کوم که نه زه خو ویښته سمومه جامتونه کومه دا ته څه وې دا ته څنګه قصه ټول نه یا سنتول کوي نو تورې زه نیګانو کې نه یم که نه وای نو ته کم نه ګانو کې دا ماشومان سنتول غواړي دا خو به غټ شیرانه داسې نو بس ترورې داسې کار چې هغه پخوا کومو نیګانو سنتول کول که نه هغه زما نیکو پلارانو او مشرانو دا به ته بیا قصبګره ډوې نه روکېږه زه مخ دې روک شه زه خو ویم بس مې سنته وه هندوان هم نه سنتوي وای روک شي د ټوپک سره مې ټوکه مشغوله کا په خطا نه جانانو لګېدنا او کنه یار دې شمه یې هغه تي خدای شته که به زه یمه والله که زه یا لکه د خدای مسلمانه ما ته خو چا ستا ډېر صفت کړی دی هغه څنګه هغه څنګه ته هغه اجرتي نه یې ها او اجرتي خو زه یمه
خو ما لاندې راکوشو نه مورچه مې ته ونیوه څنګه؟ لکه زما یو مسله نه ده که نه څنګه مورچه نشي ستا خو چا ما ته ډېر صفت کړی ته راشه زما تا سره لږ کار دی ښه کار دی ولې نه کارونو لپاره خو پیدا ځم خو دا یې ته ووایه چې څه مسله ده یاره جي چا رانه پیسې نیولې دي ښه نو د دې قصې نه مخکې خو دا راته ووایه چې ته کار څه کې کارو ویم ظالمه دروز دی ته 200 کسان سرونه ښکته کوي داسې ویل که ته زما نه غټ بدماش یې نه مطلب نه بدماش نه یم سقاوه مې ده دا جامتونه او ویښته خلکو له سمو خلک نه یې نه یم خدای دې په قهر د مولا خته که په ما خو د 11 تېره کړه ښه مسله دې بیانوه مسله خو به جي کم از کم 3 کال وشو چې یو سړی راځي او ویښته هم سموي جامت هم کوي او 1 روپۍ نه راکوي ده ته وایي دا پته نه لګي چې په دې علاقه باندې منګرې بدماش هم وخت تېروي نو بس هم تا پسې خو ځکه ارام لم که نه ستا چا ماته ډېر صفت وکړو ښه د صفت خو قابل یم خو دا راته ووایه که ته دا کار وکړم ته ماله څه کې وایي ته به ما له څه کوم د خدای مسلمانه غونډومه مې په پېښور کې کار کړی او د پېښور کاریګر یم څه وخت کې ته م راشه چې ته ووینې ما چې زه څنګه کار کوم زه به صحیح ده زه به درغم خو زما د هر ځای نه به ویښته کټ کوې ویم دا احسان به زه د قیامت تر ورځې پورې م ستا هېرومه نه بس ټیک ده خو دا راته ووایه چې په کوم علاقه پروت دی په 400 باندې پروت دی په 400 به ته مخکې کېږه زه درلم ځه ټیک ته جي باسه خدای خیر پکې وایي څه غټ بدماش نه غر کمپینه کې چې کس ښایه وینې مې جوش کړی دی ووایم حضرتي او منګري بدماشه دغه مخامخ حجرې ده ښه داسې کار وکړه ته داسې ورته داسې ګورم بس ټیک ده ویم ته کوم مور راوړې سوې چې زما په علاقه بدماشیانې کې مېلمه څنګه راغلي مېلمه نه یم اجرتي یم خو دا راته ووایه چې تا د دې غریب نه یي انتظار نه پیسې څنګه نیولې دي یارونه یو پیالې چای وڅښه بیا به خبرې کو زه خو ستا په خبره پوه نه شوم ویم چای به څکم خو ستا په کپرۍ کې هرونه لکه ته بدماشۍ له راغلي نو ولې زه ته جوکر ښکارم بدماشۍ له راغلم او ډزو له راغلم ډزو له اوس به زه تا ته د ډزو چل وښیم راځه هلکانو دېخوا راشئ اورنه کوه خان جي زما مطلب هم دا دی چې ډزې به کوو خو زه تر مورچال ته نیسم او دلته دا ډزې کول ناروا خبر ده څوک ماشومان رانه ونه لګي زر شابه مورچې ونیسه سمت زه راځه خواره شئ ورته دشمني را الله خو 400 وال دي او دا رکې په ډزو شروع کړې ده یا الله ته پکې خیر واچي خدای پاکه ډز سره مې خېټه هم خرابه شوه یا الله ته دې دشمنانو خو ما وساتې ما خو زه ته په چتې باندې ګزار نه دی کړی یا الله وګوره بله مورچه ورته نیسم یا الله نو ما سره خو پکې چې کوم ګولۍ نشته خدای دې غر کا دا ډز دې نه کړی او د ګني په ټوټو ګزارونه کې خو په دې دې نه پرېږدم ته پکې خیر واچوې ویم بدماش نه دی نو د آرمي جرنیل دی غون ټرېننګ یې را باندې وکړه خدایه یا الله وایي چا سره مې دښمني راغله خو یو څه ډډه مې کوي ختمېږي مې سره یا الله ته مې ته په دې باندې بد کړې الله خرابه کړه وروره په تا خو به ډېره سخته مي بدماش په کومه لاړو سخته خو را باندې ډېره اساره سي مې نه کېږي خو داسې کار وکړه هغه بدماش خو ما له تورې په دې پوله بره وخته ویم څه شو خان جي والله کو څه پته لګي ما دا طرف وکتو پسې راځه راځه دا دونه نر نه و دا پلی له سرې نیولې و خو هغه غوړ موړ ډېر راله خراب کړو
یا الله ستا لاک لاک شکر چې دا خلک لاړل دا خو بدماشان او سم خونړیانو اوس به یې وجلي ومه هله هغه دې هغه نوي را روان دی راځه دلته ودانه ویم یاره منګریا په والله چې دې منمه ښه دا ډزې دې وکتې ویم ظالمې ډزې دې ورسره وکړې دې خان والا مکمل مې تش کا منم دی زم دونه بې غیرته نه یم صرف خدمت را باندې راچوه خدمت خدا دی چې سبا به چې کوم دی نه خاني ته درځم او زما دې ویښتو کې به قیمچي منچي وې ډېر غټ شوي غم مه دا بین در سره دا بین خو د دې دی هغه یو دی کې راغی نو پټ شو نو چې ډز مې پې وکړو نو د یارې نه دا وغورځول یاره په والله چې منم دی ویم دا احسان به زه د قیامت تر ورځې پورې نه یرم بس ته مه یېروه او سبا نه خاني ته درځم ښه ډېره مننه بس راځه ښه زه ورځه ښه خو داسې کار کوم چې دا غټ بدماشان دي ته یې مه مخامخ کوه په دې وجه چې بیا زمونږ روب داب پې ختمېږي ښه ټیک ته خانجي خدای پاکه نن یو زبردست ګاک راولي خانجي سلام علیکم خیر شه خانجي څنګه زما دکان ته رامخه وکړه و ته انجورز خرڅه خو دا ویښته مې غټ شوي دا راټیک وی ویم زه خو ډېر خوشنصیبه سړی یم چې ستاسو غوندې کې خلک زما د غریبۍ د جونګړې ته راځي لکه مطلب دا چې دکان ته راځي ډېر کړتېږه ما د شاعرۍ الفاظ به راته نه وی ښه جي ښه خو ویښته راله صحیح که او همدا راته ووایه چې کوم ډیزاین پکې ویلی وکړم ډیزاینونه پکې مه کوه صرف دا څوکې دیواله او که دې خراب کړل نو په دې ویښتو پسې تړم او صدریاب ترې غوځارم نه خانجي نه روم دومره مې په پېښور صدر کې کار کړی دی بس اوس باندې پته ولګي دا ټوپۍ کوزه که او خانجي زه وایم دا ماشین لاندې کښېږده مشین له ګوتې مه راوړه دا شپې ډېره زیاته ګرمه ده اوس مې په یو درې مړي وکړل ښه جي دا څو ډزې ما کړې وې ډزې خو دې سمې کړې وي زما خیال دی دا ملک هم تا لړل ښه جي ښه صاحب دا څوکې څوکې ته والم دا سوکې سوکې ولې برابر کا ښه جي ولګه خدایا پاکه دا څنګه سر دې پوره د ټماټرو ښکاری په سر کښېږده راوه زلمیا وایم خانجي دې ویښتونه څه ورکوې دې له خو زه د خادمو تیل ورکوم او هغه هم چې کوم دی خاص د سعودي عرب نه راځي ښه جي ښه دا د مداریانو هغه نه دي ښه ګل میله کې چې خرڅوي ښه جي ښه هغه صرف په یو ځای کې کار ورکوي خدایا پاکه څه پلان جم سر دی دا څه کوه لاسو دا ته زما سر کې دا مقناطیس ولې ګرځې وایم خانجي خدای شته کینچي پکې رانه روکه شوې ده خدای دې غر کا خدای دې تباه کړي لا ډز دې نه کړي اکشن اکشن دا ډېر ښه لګي که نه اکشن خدای پاکه دا مې څه غلطه خدای دې تباه کړي لا ډز دې نه کړي او د ګونډي په ټوټه